کابل ښار کې د مطالعې او فرهنګي فعالیتونو د ودې په موخه یو نوی او ځانګړی ځای کتاب کافه عامه کتابتون تر څیرمه پرانیستل شو. دا نوی مرکز به د خوندورو او عصري خواړو ترڅنګ د کتاب لوستنې او فکري آرامتیا لپاره مناسب چاپیریال هم وړاندې کړي. هدف زموږ دا دی چې دلته زموږ هیوادوال چې د مطالعې شوق لري او د خوراک او د نورو څښاک چې دلته دوی څه کوي مصارف کوي د هغې ترڅنګ دوی مطالعه هم کولی شي، دلته علمي په خپل علم کې اضافه والی هم ورستلی شي، فرهنګي کتابونه چې موږ ته فرهنګي دي، تاریخي دي او نور جغرافیایي دي. هغه پوهانو چې د افغانستان په تاریخ کې تیر شوي دي نومونه اوس هم په کتابونو کې لیکل شوي دي، هغوی د کوم کتابونه چې چاپ شوي دي هغې څخه هلته مطالعه کوی شي د خوراک ترڅنګ. هغه خواړه چې په افغانستان کې وي د فاسټ فوډ نه نیولې تر افغاني خوراکونو پورې دغه ټول خوراکونه موږ دلته اوس ارائه کوو. عامه کتابتون د ښار له مهمو فرهنګي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. کتاب کافه هغه نوی فرهنګي او تفریحي مکان دی چې موخه یې د مطالعې مینوال، محصلین، لیکوالان او ځوانان له یو بل سره نږدې کول دي. د دې کافې په فضا کې مراجعین کولی شي د خپلې خوښې خواړه او څښاک هم وخوري او په آرام چاپیریال کې ګټور او معلوماتي کتابونه هم ولولي. د دغه رستورانت مسؤلین وایي چې هڅه یې کړې د دودیزو رستورانتونو ترڅنګ یو داسې معنوي او فرهنګي ځای رامنځته کړي چې د مطالعې دود پیاوړی کړي او د ځوانانو فکري ودې ته زمینه برابره کړي. دغسې سرمایه‌ګزاران د افغانستان بیا خاص کر کابل کې د پرامن فضا کې د نورو خلکو نه، د نورو سرمایه‌ګزارانو نه، د نورو تجارانو نه، خاص کر د ځوانانو نه زما غوښتنه هم دا ده چې هغوی خلکو ته کار زمینه مساعده کړي، خلکو له کار پیدا کړي. دا رستورانت یوازې د خوړو ځای نه دی بلکې د کیفیت، پاکوالي، غوره خدمتونو او رښتینې میلمه پالنې یو مرکز دی. زموږ موخه دا ده چې خپلو مشتریانو ته خوندور، صحي او معیاري خواړه په داسې چاپیریال کې وړاندې کړو چې د آرام او خوښۍ احساس پکې وکړي. موږ تمه لرو د دوی نه چې دغه خلک میلمانه کوم راځي دلته او مراجعین کوم راځي د لرو پرتو ولایتونو نه، نو د هغوی سره به انشاءالله چې دوی په صمیمانه او د ورورولۍ په فضا کې چې د دغه خلکو په اخلاص سره خدمت وکړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د دې نوښت هرکلی کوي او وایي چې دا ډول مرکزونه کولی شي د مطالعې فرهنګ پیاوړی او د ځوانانو لپاره سالمې تفریحي او علمي فضاوې رامنځته کړي. د کتاب کافه پرانیسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کلونو کې په کابل کې د کتابتونونو او د مطالعې اړوند فرهنګي نوښتونو ته پاملرنه زیاته شوې ده. تمه کیږي چې دغه نوی مرکز به د مطالعې، فرهنګي تبادلې او ټولنیزو اړیکو د پراختیا لپاره اغیزمن رول ولوبوي.